السلام علیکم. زیم صاحب زاده او تاسو کتلی صاحب زاده افیشل یوټیوب چینل. واتس اپ چې دی هغه رست رضا اپډیټ کیږي او نن پکې یو داسې فیچر راغلی دی چې یقینا تاسو به هم دیتا حیران شئ. نن چې کوم فیچر په دې کې اډ شوی دی د هغې نوم دی کمیونټي. په دغه کمیونټي کې تاسو 51 ګروپونه چې دي هغه اډ کولی شئ. که هغه تاسو خپل ګروپونه وي یا تاسو د هغې اډمینان یې نو تاسو 51 ګروپونه دې کې اډ کولی شئ او دغه 51 ګروپونو کې چې کم ممبرز دي هغه به اتوماتیکلی تاسو سره اډ شي او تاسو به چې یو میسج لګئ نو هغه به دغه 51 ګروپونو کې چې څومره کسان وي تقریبا 10,000 کسان یو میسج به ټولو خلکو ته ځي. نو مکمل تفصیل به درته په دغه ویډیو کې ښیم. خو د ویډیو شروع کېدنه مخکې یو وړوکی شانتې ریکویسټ که چېرته تاسو زموږ په چینل نوي یئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو تاسو په فیسبوک ګورئ نو دا خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ملګرو اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته واتس اپ په زه اوپن کړم. واتس اپ چې ما کله اوپن کړ نو دې سایټ ته تاسو ښکاري واتس اپ چې ما کله اوپن کړ نو دې سایټ ته تاسو وګورئ. دا پکې یو نوی اپشن اډ شوی دی چې دې ته وایي کمیونټي. که موږ وګورو دا کیمرا مخکې به دا کیمرا چې وه دا کیمرا دا به دې ګوټ کې وه نو اوس دې ته د کمیونټي اپشن راغی او دا کیمرا چې ده دا بره راړه. نو دا کمیونټي څنګه کار کوي؟ په دغه کمیونټي به موږ کلیک کړو نو تاسو ته ښکاري دلته تاسو دلته نیو کمیونټي جوړولی شئ. ما چې دا هغه جوړه کړې ده بالکل سمپل کار دی څه قسم مشکلات پکې نشته. نیو کمیونټي نو دې کې به تاسو کمیونټي نیم به ځان له سلیکټ کړئ دلته به ډسکرپشن ورکړئ او بره چې دی هلته به فوټو ورکړئ. نو د دې دومره ګران څه ته کار نه دی. دا به زه بیک کړم ما چې دی جوړ کړ دی دا ښکاري تاسو یوټیوب افیشل هسې د ټیسټینګ لپاره ما جوړ کړ دی. نو دې کې تاسو ښکاري دې کې ما 19 ګروپونه اډ کړ دي. دې کې تاسو تقریبا 51 ګروپونه اډ کولی شئ. که بیا موږ دې باندې کلیک کړو نو منیجنګ ګروپ باندې نو دې کې دغه شانې کریټ نیو ګروپ دې کې موږ اډ کولی شو او دا کم ګروپونه چې موږ اډ کړ دي د دې نه موږ وښکلي هم شو. لکه مثال کې یو ګروپ دې نه موږ ریموو کړو هغه دې نه موږ ریموو کولی شو او دا کمیونټي چې دا تاسو اډټ کولی هم شئ. اډټ کمیونټي او ویو ممبرز تاسو دې کې ممبر هم کتلی شئ او دا تاسو انوایټ کولی شئ لینک کاپي کولی شئ ګروپونو کې سند کولی شئ. او د دې مین کوم شی چې دی مین دې کې تاسو 51 ګروپونه اډ کولی شئ. 51 ګروپونو کې چې کم ممبرز دي هغه به تاسو سره اتوماتیک اډ کیږي او تاسو چې یو میسج لګئ نو هغه به دغه 51 ګروپونو ته مکمل ځي او 1024 یو ګروپ کې تاسو اډ کولی شئ. نو دا چې دا ډېر زیات بهترین دی هغه کسانو لپاره چې کوم یوټیوب چینل چلی یا فیسبوک پیجونه چلی یا ګروپونه چلی نو دا هغوی لپاره ډېر زیات بهترین دی. او که دا هم چا سره کار نه کوي نو هغوی د خپل واتس اپ چې دی هغه به اپډیټ کړي نو هغوی سره به دا کار شروع کړي. اوس په دې کې موږ میسج څنګه فارورډ کوو؟ کوم ګروپونه چې موږ اډ کړه هغه اتوماتیکلی دا کته راغله. نو اوس چې دې کې موږ کله میسج فارورډ کوو نو موږ مین کوم پیج چې موږ کریټ کړي کمیونټي هغې باندې موږ کلیک کړو نو دا تاسو ښکاري ته ښکاري چې تاسو میسج فارورډ کولی شئ. دې کې چې تاسو کوم میسج فارورډ کړه نو هغه به ستاسو ټول ممبر ته ځي. کم کسان چې تاسو سره په ګروپ کې اډ وي په دغه 51 ګروپونو کې دغه میسج چې دا به دغه ټولو کسانو ته ځي. دا ښکاري دا اتوماتیک ما دا کسان اډ کړل نه دي ما صرف ګروپونه اډ کړي دي زما د ملګرو ګروپونه دي زه پکې اډمین یم نو دا اتوماتیکلی ټول کسان چې دي هغه اتوماتیک ما سره اډ شوي دي. دغه یو شارټ غونې ویډیو چې ما تاسو سره شیر کړه. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د نوي ویډیو لپاره موږ لره که اجازت د لوی الله په امان.